په غزوه احد کې دا خبره مشهوره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی. یو صحابیه هغه د خپل کوره په لڅ پښو باندې راوځي، په بغارو په چغاو سره د مدینې په کوڅو کې را روانه ده. د مدینې د هر کور د بغارو د چغار اوازونه راوځي. دا صحابیه راځي د احد میدان ته. د یو صحابي څخه پوښتنه کوي چې تا ته معلومه ده چې د رسول الله څه حال، آیا رښتیا هغه شهید شوی دی؟ زه غواړم چې هغه ووینم. نو هغه صحابي وویل چې د رسول الله حال خو راته معلوم نه دی، البته ستا پلار چې دی هغه شهید شوی دی، هغه په دا پلانکۍ شله کې پروت دی، ورڅه پوښتنه یې وکړه. دې د خپل پلار پروا ونه کړه او مخې ته روانه سوه. د بل صحابي څخه یې پوښتنه وکړه چې ما ته د رسول الله په باره کې معلومات راله راکړه چې د رسول الله څه حال دی. هغه ورته وویل چې د رسول الله حال راته معلوم نه دی، ستا ورور شهید شوی دی، هغه هلته پروت دی، ته یې پوښتنه وکړه. دې دا خبره د دې خبرې پروا ونه کړه، مخ ته روانه سوه. د بل صحابي څخه یې پوښتنه وکړه چې د رسول الله څه حال دی. هغه ورته وویل چې ستا زوی شهید شوی دی، هغه هلته پروت دی، پوښتنه یې وکړه. نو په دې وخت کې دې د خپل پلار، ورور، زوی د دې هېڅ پروا یې ونه کړه. ویې ویل چې زما پوره خاندان هغه دې شهید سي، خو لیکن د رسول الله خبره را راکړئ چې هغه دې محفوظه وي. چې کله دا میدان احد ته هغه ته ورغله، رسول الله یې ولدی ورمنډې کړل رسول الله ته. رسول الله د صادر نه ونیوی او ویې ویل چې ستا د لیدلو بعد هر مصیبت پر ما باندې اسان دی، ستا د لیدلو بعد هر مصیبت پر ما باندې اسان دی. دا د صحابو عشق د رسول الله سره، دا د صحابو ایمانو د رسول الله سره، او دا د رسول الله سره د دوی مینه محبت او هغه اندازو. نن مسلمان چې خوار دی، ذلیله دی، د خپل رسول عشق محبت یې پرېښتی دی، د خپل رسول لاره یې پرېښتې ده. چې کله موږ د رسول سره عشق محبت ولرو، هغه وخت به د الله رحمتونه او برکتونه پر موږ تاسې باندې راځي.